ملګري چې دوی غواړي خپل د فیسبوک اکاونټ چک کړي چې زموږ د فیسبوک اکاونټ د چا په موبایلونو کې لوګین دی نو نن به هغوی ته زه دا طریقه ښایم که چېرته ستاسو د فیسبوک اکاونټ هم هیک شوی او یا د بل چا په موبایل کې لوګین وي نو تاسو ته به نن دا معلومات ولګېږي چې زما د فیسبوک اکاونټ د چا په موبایلونو کې او په کومو موبایلونو کې څنګه دی لوګین شوی دی یا خلاص شوی دی. ښه رابشئ تاسو رسما خپل فیسبوک ته دا د فیسبوک اکاونټ دی مثلا دلته به تاسو راشئ خپل پروفایل خواته پروفایل ته چې راغلی دلته به دغه 3 لاینز وګورئ دغې خواته د باندې به کلیک وکړئ لاندې به راشئ سیټینګ ان پرایوسي وګورئ دلته به کلیک وکړئ سیټینګز باندې به کلیک وکړئ دلته مو چې کله کلیک وکړ تاسو ته دغه برخه راځي پاس اکاونټ سنټر وګورئ اکاونټس سنټر باندې به کلیک وکړئ پاسورډ ان سکیورټي وګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ کله مو دلته کلیک واخیست دلته به اوس تاسو ته یو آپشن راشي where you are logged in چرته مقصد ستا اکاونټ څنګه دی لوګین شوی دی د انسټاګرام اکاونټ مو که ورسره لینک او یا د فیسبوک په هماغه به کلیک وکړئ پاس وګورئ نه مګر ته نه زما د فیسبوک اکاونټ دی زه په دې باندې کلیک کوم دلته ماته وایي چې اگزیمای ریډمي نوټ 13 4G موبایل یعنی په دغه موبایل کې ستا اکاونټ څنګه دی لوګین شوی دی د کوم ځای څخه لوګین دی لاندې ادرس درکړی دی نیویارک یونایټډ سټیټ یعنی د امریکا متحده ایالاتو د نیویارک څخه لوګین دی چې زه اوس دلته کاروم نو په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ ستاسو که چېرته د بل چا په موبایل کې لوګین و نو ستاسو د موبایل علاوه به نور موبایلونه هم دلته پکې موجود وي تاسو به رسما په هغې باندې کلیک وکړئ نو کله مو چې کلیک ور باندې وکړئ دغه ځای کې لیست درته راځي څنګ کې به چک علامې درته راشي چک علامې باندې به کلیک وکړئ لاندې لوګ آوټ یا سلیکټ آل لوګ آوټ په ټولو کې به څنګه شي ختم شي خو ګورئ دا خبره یاده لرئ که چېرته د خپل فیسبوک پاسورډ درنه هیر و داسې نه چې د خپل موبایل څخه هم لوګ آوټ کړئ